آیت 177 دی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبله فالو کول نیکی ده مګر صرف دا فالو کول نیکی نه ده دلته کې د قبلې رخ بدلو یعنی رخ کېدو خبره ولې شو دا بیا ځکه کېده چې مکې کافرانو مشرکانو به هر وخت کې د قبلې د بدلېدو خبرې کولې بس هغې ته دا مطلب لکه دین ښکارېدو بل دین علاوه ورته بل څه دین نه ښکارېدل نه ورته رسول ښکارېده نه ورته رسول خبرې صحیح ښکارېدې یعنې دا د قرآن خبرې نه ښکارېدې نو الله ولا جواب ورکړو چې صرف قبله دین نه دی چې تاسو صرف دې ته دین وایي او هر وخت کې د دې خبرې کوئ چې دا لا څنګه دین دی یا دا ولې بدل شو الله فرمایي په کار دا و چې تاسو د الله حکم منلی وي عبادت مو کړی وي رسول او قبلې پسې مو خبرې نه کولې تاسو صرف ظاهري معاملې کې ونښتې او بس هغې پسې خبرې کوئ یعنې قبلې په بدلېدو باندې دلته بدلېږي چې دین کې بعد داسې خبرې منې سئ چې بس صرف لکه مطلب باقي چې کوم دا ایمانیات دي اخلاق دي او دا د نبی هیر شي په دې خبرو کې مان خلې مطلب ضد مګوي ولکن البر الله تعالی نیکی بیانې چې نیکی دا ده څه نیکی ده یعنی چې چا په الله ایمان وړو په آخرت په فرشتو په ټولو کتابونو په انبیاء دا ټول ایمانیات کې دي او د ایمان خبره ده ایمان شاته ښکاري نه دا باطل ایمان خبره ده باطل نه ده باطن یعنی دننه الله تعالی دې ایمان ته ګوري او نیک انسان هغه دی چې د خپل باطن ایمان مضبوطی د پاکولو خیال ساتي په ایمانیت کې اول الله تعالی باندې ایمان وروړل والا ایمان غټ نعمت دی او ایمان څه تعریف دی یعنی څه سره چې امن او تصدیق کی او دا صرف زبانی داو خبره نه ده ایمان په جبه په ذریعه په ظاهری کې او عمل ته جوړ شي او په الله تعالی ایمان دا مطلب دی چې الله تعالی رازق دی قتل والدی هر څه خبردار دی اوریدو والدی علم والدی او الله تعالی دې صفات کې څوک شریک نه دی کړی یعنی څوک سره نشته او د الله په هر فیصله باندې رضا شي انسان مطمئن شي بیا اطاعت صرف دا وکړي شي نو صرف الله په مرزي جون تیرول شروع شي هر حال کې د الله منل کی او دلته بدلږي چې الله تعالی ایمان نه په الله تعالی ایمان نه جوړ مضبوط نشي کېدی ایمان لکه کمزوري شي او نیکو باندې انسان استقامت نشي راوستي یعنی هر نیکی هر عمل ډیر زر بیا ځای شي والیوم الاخر او دې ته قیامت باندې ایمان لري یعنی دا ایمان ډیر ضروری دی قیامت باندې څونه چې ایمان مضبوط وي نو دونه انسان کې اخلاص پیدا شي او دا هغه هر نیکی قبول شي هر نیک عمل ورته آسان شي کول ورته آسان شي بیا مکه الله تعالی فرمایي فرشتو باندې ایمان او دا چې هغه کتاب نه وਹੀ وروړي دا فرشته د الله مخلوق دي دا هم منل وکړ دي او د الله هر حکم مني فرمانبردار دي خلق دا فرمانبردار دي ټولي ول کتاب او کتاب هم فرشتو په ذریعہ راغلي دي شاته کتابونه هم یعنی شاته کتابونه هم او قرآن هم والنبیین او په ټول انبیا ایمان اورل ضروری دي په غي د الله طرف نه مطلب چې غي الله طرف نه راغلي ټول انبیا لکه ادب کول او دا منل چې هغه انسانانو بل د چې مخلوق د الله تعالی یعنی دا عقیده صحیح کول دغه په اړه کې اور په دې ټولو مکمل ایمان وروړل دي چې یو پکې کم شنو باقی به هم بیا کم شي یعنی ایمان به بیا کمزور شي بیا انسان غلطه کېدو کې ونخلي نو دا ټول غټه نیکی ده یعنی په دې ټولو ایمانیت باندې زور کوي په دې باندې ایمان وروړي ایمانیت دا او حقوق العباد الله تعالی بیانې یعنی بندیانو حقوق یعنی معاملات خبرې دي دا اوس وآت المال او هغه مال ورکي هغه په محبت کې ان دغه مال په محبت باوجود د دې دوه معنی دي چې حبه کې هی ضمیر یا هو الله طرف ته ځي چې مال طرف یا مال طرف ته که هی ضمیر وګورو نو دی مال سره محبت کولو باوجود دی مال ورکي او مال د انسان کمزوري ده د دې مینه چې انسان کې ډېر زیاتې مطلب دا بیا دی الله خاطر ورکي دا چې کوم د صفت الله د دې بیانې دا ځکه بیانې چې د کافرانو ته چې دا وګوره دی کې لکه ځان واخې کې دا خبره پرې دی او مال ولې خرج کوي ځکه چې د هغه ایمانیت باندې ایمان مضبوطي چې الله تعالی اخرت باقي ټولو لکه ایمان مضبوطو نو خالص دی اوسي نو الله سره ډېر مینه ده ځکه مال خرج کول هغه آسان دي دویم کو د ها ضمیر معنا الله واخلو نو دی الله په محبت کې مال خرج کوي او د دې بل څه مقصد نه دی کاری کوي نه بدله غواړي د چانه نه په بدله کې عزت او تعریف غواړي او دی مال شاله ور کوي سویل قربا رشتہ دار ور کوي اول دا غټه نه کیده حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر رشتہ دار باندې خرج لکه مال خرج کړي شي نو پاغي به زیات اجر ملاويږي که ضرورتمند دي مسکین نو بیا ولا ډبل اجر ملاويږي او که رشتہ دار غریبي ضرورتمند نه نو بیا هم هغه له سنا ورکول دي کسه تحفه وغیرہ انسان ورکول شي او دلته دی چې ولي بدی خرج کول دي چې تعلقات خشي خاندان مضبوط شي اتفاق ملو شي سکون ذریعہ ده بهترین معاشره جوړ شي مینه ډیره زیات شي نفرتونه ختم شي نو دا فائدې ده او دلته دا هم پته لګي چې مال ورکول دي
مطلب سره څه خرج کول دي او دا د الله تعالی حکم دی د مؤمن صفت بیا دا غټه نیکی ده یعنی د الله حکم منل او رشتہ داري کې بیا څوک راځي رشتہ دار کې اول کورواله خزه خاوند بیا اولاد بیا ماکی خاله د چې کوم ترورانی دي کزر وغیرہ دا به ټول راځي والیتاما او دیم پر رشتہ دارو کې یتیم خلکو باندې خرج کول یعنی که مالداري که غریبي خود هغه حوصله د بارے مینه کول او چې هغه د عزت او د مال ډیر د مال خو د عزت او د امین لري لکه محتاج یې موږ دا هم خرج کولی شو والمساکین او رشتہ دارو کې سخت ضرورتمند چې دین هغه لور کول او مسکین هغه چې د سره لکه چې سین هغه باندې دغه ضرورت نه پوره کیږي مسکین د چانه غواړي نه دغه ضرورت دغه مخون نه پته لګي ډېر کمزوري خو دغه چاته وای نه او بن السبیل مسافر له عمر کول دي کمالداري نو هم دغه مدد کول دي که جسمانی لحاظ سره یا مال لحاظ سره دا ور کول شو او دې کې دا هم راځي په دې مسافر کې چې حج عمره کې هم خلک مسافر نه غي هغه ټایم هم ضرورت پر کول شي خانه بدو چې کوم خلک متاثرین نو دینه مدد کول شي او داسې کې یو ملمای چې مسافری هر قسم ضرورت لري هغه دې کې راځي او وسائلین سوال کوونکو له هم ورکول دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوالې مبارک کې د سوال کوونکي پتا سو حق دی که هغه په اسبه باندې سور شي نو هم لکه صدقه ورکول سوري هم پتا سو لکه حق دی چې غواړي دنه نو ورکوي که چېرته سنشي کولې نو هغه سره بد کلامي بد اخلاقی نه دی کول موږ له صرف د الله حکم ته کتل دی بس موږ خپل صدقه مطلب صدقه خیرات موږ بکا چورګو دي سيزونه ته ګورو الله تعالی مونږه د سوال کوونکو سره د بد اخلاقۍ نه مونږ منې کړیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مال زیاتولو لپاره خلکو نه سوال کوي لکه چې هغه د خلکو نه د اور شغلې غواړي وفر رقاب او سټونو په آزادولو کې خرج کول او دا په خوا غلامانو د گردن به کې په توکونه اچول کېدل ځکه دا خبره وشوه خو نن وخت کې د غلامان خو نشته مګر څوک چې قرض کې انختی وي یا یو قسم کې قید وي یا لکه جیل کې څوک سخت ضرورتمند دي او بعض هغه خلک چې دلته راشي یا ډاکومېنټس وغیرہ دغه سخت ضرورت دي د پیسو معاملې کې لکه دغه مدد کېدی شي یا سجنګي قیدیانی یا هغه چې اغوا شي دغه آزادولو لپاره مدد کول دي په دې ټولو خلکو مال هم هغه څو خرج کولی شي چې څوک الله باندې ایمان لري په آخرت یقین لري هغه د خپل خاندان والو رشتہ دارو خبري منی رشتہ دارو خیال ساتي دای خبر اخلي نو ځکه ورته دی باندې مال لګولو آسان شي او چې رچا په ځکه کې نرمي نو الله به مدد کوي دا ټول کارونه د نیکی دي او غټ اجر ته پدی باندې واقام الصلاه او شاته ټول خبرو کولونه پس اوس د مون ذکر راغی دا زکات ذکر هم او اوس راغی چې مونږ او زکات خبره زکه اوس راغله چې دا خو به خلک لکه ضرور کوي او دا شاته چې کوم سيزونه دي دا د الله په محبت کې کوي بل دا ویلو دویم دا مقصد دی چې شاته نیکی به هم کوي مونږ او زکات به هم کوي مګر دا به نه وایي چې زه خو ډیر نیک یم او شاته نیکو مطلب چې شاته نیکی غډیر زیات یا دا چې لکه زه عبادت کوم ډیر زیات نو دا هم لکه مطلب چې عبادت ډیر د خرج کول وغیرہ نه دی وکړ نو الله فرمایي چې دواړه وکوي حقوق الله به هم ادا کوي حقوق العباد هم او مونږ هم هغه چې خپل طریقې سره کول چې مطلب مونږ کوي نه خشوع سره توجه سره ټول پابندو سره او زکات حق د الله ورکول دي دلته مطلب صرف زکات پیسې نه بلکې زکات نه علاوه هم تاسو خرج کول شي د معنا چې زکات والو سره زکات ورکول سره ځان پاکول دي هر قسم د ګندګۍ نه ګناهونو نه بد اخلاقو الموفون بعهدهم اذا عاهدوا دا مؤمنان خلق د دې خلکو سره معاملې اخلاق ډیر خي اخلاقی بهترین سیز دا دی چې کوم خبره وکړي نو هغه دې پوره کړی خپل وعده پوره کړي نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه ته هر موقع باندې د وعده پوره کولو فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه بنده د دین خالی دی چې د عهد پابندي نه کوي د وعده پابندي نه کوي موفون مطلب دی همیشه خپل وعده پوره کوي موږ وعده پوره کوو موږ خو خلکو سره کوو الله سره کوو الله سره مطلب دی چې نظر منل دا پوره کول دي اوس که څوک نشي پوره کولای به باندې کفاره ورکړي والصابرین او دلته کې اوس شاته لګ ټولو نیکو خبر وشو او صابرین اوس شاته ټول نیکی سوکي نو دې کې دي چې خلکو سره دي لکه هر قسم معاملات را دي سي تکلیف یا مصیبت یا غم دي باندې راشي نو دی باغ باندې صبر کوي په دې ټول هر څه باندې دي صبر کوي دا نیکی دي چې هغه صبر کوي او دا ټول نیکی چې هغه سکول شي چې چا کې صبري بهترین لکه مثال چې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام چې ډېر صبر وکړو هر سره پاره صبر مطلب دا چې د استقامت سره برداشت کړل دا هر څه او هر څه وکړل هر تکلیف باوجود دی الله نو پریخي اولئک الذین صدقوا هغه اوس دا هغه خلق دي چې دی رښتیا وي پس کې رښتیا وي
یعنی کومه کلمه چې دی ویلې وه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، نو دا گواهی دی خپل عمل نه ثابت کړه. او دا کلمه شهادت به منافق هم وي مګر هغه عمل نه کوي. نو دلته الله تعالی د مؤمنانو تعریف وکړو. او صدیق چې دا اوچته مرتبه ده د انبیا نه پس انسانانو کې د دې ایمان صادقي اولئک هم المتقون. او دا خلک دي چې دی پرهیزګار دي، متقیان خلک دي. متقین د بارا زی جنت دی. آیت نمبر 178 دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. په دې آیت کې چې قتل شي نو هغې له څه هدایات دي، یعنې چې دوی به څه کوي، نو هغه دلته بیان شوي دي. الله تعالی فرمایي ای ایمان والو ستاسو لپاره قصاص ولیکلی شو، یعنې د قاتل نه بدله اخیستی شي. اوس دلته کې د لیکلو مطلب چې ستاسو لپاره دا فرض کړی شو، یعنې دا ستاسو ذمه داري ده. اوس دلته کې دا خبره ټول ایمان والو ته ده. ول ایمان والو ته شو، ټول ایمان والو ته لګولې دا خبره شو. دلته کې اسلامي معاشرې ته اصل کې خبره کیږي چې کله قصاص خبره راشي، نو قصاص بدله اخیستو کې د مقتولانو مدد وکړئ. یعنې دا نه چې تاسو د قاتل حمایتیان شئ، یعنې د هغه مدد وکړئ او د غریب مدد لکه چې چا قتل کړی شوی هغې ته مدد ونه کړی شي، د هغه مدد وکړئ چې دی به لکه ولې قتل کیږي. نو اسلام دا غواړي چې قاتل خپل انجام ته ورسي، چې معاشره کې جرم خور نشي او هر طرف ته معاشره پاکه شي، امن شي، د قاتل مدد وشي، نو بیا خو جرم خورېږي. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اوس دلته کې الله تعالی فرمایي چې آزاد په بدله کې آزاد، د غلام په بدله کې به غلام، او ښځې په بدله کې به ښځه. یعنی څوک چې څوک قتل کړي نو بل به هم هغه څومره بدله اخلي، یعنی زیات به نه اخلي. هغه بدله کې بیا انسان قتل کیږي، آزاد نو آزاد به قتل کیږي، که غلام نو غلام، ښځه نو ښځه به قتل کیږي. جاهلیت په دور کې چې د چا لکه څومره وس چلیدو نو هغې به هغومره قتل کول. نن هم بدلې ته نه کتلی کیږي چې اصل قاتل پټ شي یا بچ شي یا لکه بچ کړي او هغه مطلب د هغه په ځای باندې بیا نور خلک مړه کړي. نو دا حکم په تورات کې هم و، یعنې د قرآن دا اوس چې د آیت کې کوم دی چې صحیح لکه قصاص اخیستو کې انصاف کوي. فمن عفیا قصاص حکم خور دی مګر که د مقتولانو وارث قاتل معاف کړي نو دا چویس هم دی هغې سره شته، یعنې که معاف کول غواړي نو معاف کولی هم شي. او دلته کې اخیه ویل شو، یعنی قاتل ته، یعنی بل مسلمان الله تعالی دا موږ ته لکه اوس یادوي که تاسو دې معاف کړئ نو دا ستاسو مسلمان ورور دی، یعنې دې څه کافر نه دی. خو اول ګورو د قتل قسمونه. یو دی قتل عمد، ښه د پوهې سره قتل کول. دویم قتل خطا، یعنی غلطۍ سره ته قتل وشي. دریم قتل شبه، مطلب یعنی چاله چې سپېړه ورکړه یا دیکه ورکړه یا ګزارې به وکړه هغې سره مړ شو، نو دا قتل اراده نه وه، خو دا هسې مطلب اچانک دې داسې کار وشو. نو دوه قسم دپاره قصاص نشته، د قتل خطا او د قتل شبه، ځکه چې دا دي قصدن نه کړي. اوس دې دوه قسم دپاره دوه خبرې دي. یو خو دا چې معاف کړی شي، یعنی قاتل د بغیر د څه مال اخیستو. دویم معاف کړی شي سره د دیت، او دیت سي یعنی خون بها قیمت. او دیت څونه دی؟ دا بیا 100 اوښان یا 1000 دینار یعنی ګوړ وغیره، یا چې دی 10,000 درهم د چاندي چې دا کوم کویني یعنی کوین وغیره. اور اوس که دی یو ځای ورکولی شي یا لږ لږ دا هم جایز دي. اوس د قتل عمد کې درې خبرې دي چې دا ښه پوهې سره شوي، نو دې دپاره به یو دا چې قصاص مقتولین وایي چې قتله بدل کې به قتل کوو. دویم دی معاف کولی هم شي بیا به قتل نه کیږي. دریم معاف کول ورسره یعنې معاف کول ورسره دیت هم اخیستل دي، هم به معاف کوي خو ورسره دیت به ور اخلي. فاتباع بالمعروف، اوس که څوک قاتل معاف کړي او دیت هم مقرر کړي نو ښه طریقې سره ټوله معامله کول دي، یعنی مقتولین دې هم ظلم نه کوي، د حد نه زیات دیت دې نه غواړي. او قاتل والا چې کوم خلک دي هغې هم مقتولین ته سپک نه ګوري، چې غریب دی یا کمزور دی نو لږ دیت ورکړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی د ټولو مسلمانانو وینه برابر ده، که هغه امیر دی او که غریب دی. واداء الیه باحسان، ادا کول دی احسان سره، مقتول والو له احسان طریقه ښه طریقې سره کې دیت ورکول دي. اور احسان ځکه چې دی قاتل معاف کړو هغه بچ شو. ذلک تخفیف من ربکم ورحمه، دا رعایت دا کمی دا الله تعالی تاسو دپاره یعنی چې وکړو، یعنی اساني یې درکړه، یعنی دا رعایت کنسیشن چې الله تعالی
سوري دا رعایت چې الله تعالی تاسو له درکو نو دا د کې اساني یې درکړه رحمت یې په تاسو باندې وکړو یعنی دیت په معامله کولو کې تاسو فائدہ وشو او د قتل په بدله کې قتل وو هغه د نفس تلل وو نقصان وو نو که څوک زیاتې وکړي دواړو طرفونو نه نو که څوک زیاتې هم مطلب اول هو پکار نه دوه کچره چا وکړه دیت زیات غواړي یا بل طرف نه څوک دیت کم ورکړي یا دا چې دیت هم واخلي بیا قاتل مطلب قتل کړي یا احسان ونکړي یا یو بل کې څه تکلیف ورکړي دیت ورکول کی یا په زور مقتولین باندې قاتل معاف کړي نو د دې لپاره دردناک عذاب دی دا سزا اسلامي ده د اسلام کې د اسلامي معاشري والو له یعنی د مسلمانانو لپاره پکار دي چې داسې احکامات مني او داسې چې کوم الله تعالی حکم کړی د مطابق کار کوي او کاغي بیا هم څوک نه کوي هغه بیا ظلم کوي او دلته پته لګي که څوک مسلمان نو هغه ته به هم سزا ملاويږي که غزياتي وکړي آیت نمبر 179 دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون الله تعالی فرمایي اے عقل والو تاسو ته په دادا چې قصاص کې خو تاسو له فائدہ ده که تاسو بچ کېدل غواړئ یعنی کې دي چې تاسو بچ شئ او یاده چې تاسو بچ شئ او نن د قصاص خبر خلکو ته لکه ډیره ګرانه لګي قاتل ته چې بدله ملو نشي نو هغه هم خپ آرام سره ګرځي نو تاسو خو بهر بنده بیا د ګناه کول غي ته آسان شي او مظلوم چې رینو دی باندې په تکلیف کې بلګ دی پاتې شي نو معاشره کې به فساد خوش شي الله تعالی فرمایي دا ډېر ضروری سیز دی دا قصاص په دې کې تاسو جون دی په دې کې تاسو امن دی معاشره به پاک شي بل دا هم چې ټول ته پته ولګي چې د هر نفس ډېر اهمیت دی انساني جون ډېر قیمتي دی او خلق دی مطلب ګناه نه لکو یریږي نو بیا څوک دا ګناه نه کړی او نن څوک سزاګانې نه ور کوي څوک یریږي نه عبرت هم نه اخلي ځکه هر ظلم دی فساد دی سکون نشته د ظالم مدد کیږي مظلوم څخه څه مدد نه کیږي د چا جان مال محفوظ نه دی دلته پته لګي اسلامي قانون کې خیر دی که چا دا اومنله آیت نمبر 180 دی کتب علیکم یعنی اولی کلی شو پتا سو باندې سولی کلی شل یعنی څه وخت چې پتا سو کې چاله مرګ راشي او هغه سمال هغه پریدي هغه وصیت کی چې زما مال زما والدین مور پلار د رشتہ دار کې په خطر کې سره تقسیم کړی شي معروف کومه طریقه یعنی هغه طریقه چې خوري طریقه یې او هر چاته پته او دا ښه طریقه ده یعنی انصاف علی دا آیت اوس منسوخ شوی دی ولې منسوخ شوی دی ځکه چې سورۃ النساء کې بیا د دې وراثت احکامات راغلل نو الله تعالی په خپل ټول خپل حصے مقرر کړی دی بیان کړی دی اوس کو خپل مرزي سره حصے ورکول غواړي داسې نشي کولای او اوس کو څوک وصیت کول غواړي نو خپل جائیداد پوره نشي ورکولای خپل مرزي سره لږ باور کوي باقي به وارثان ما تقسیمي او دا وارثانو حق دی وصیت د مان علاوه هم کې دی شي یعنی چې بچا کړی یا خپل ذاتی سيزونه نه د لیکل پکار دی حقا علی المتقین دا حق د متقینانو نه دا لازم ده په متقینانو چې دا څه وکړي آیت 181 دی فما بدله بعد ما سمعه الله تعالی فرمایي اوس چې وصیت کوم کې مرشي او دا وصیت سو کووري وګوري او دا بدل کړي چې وصیت لکه مطلب هغه بدل کو نو دا بیا ټول ګناه په د باندې دا ځکه چې د ناانصافي وکړه ان الله سميع عليم او ردو ولدي الله تعالی پوهیږي هم هغه ګوري هم سوري او ردو ولدي او پوهیږي نو الله تعالی ردو ولدي کله چې دی وصیت کو مطلب هغه وصیت کوونکې سو وصیت کو دا وصیت بدلولو والا څوک دی ولي بدلی آیت 182 دی فمن خاف من موص جنفا او اثما دلته کې الله تعالی فرمایي یو حالت ته یعنی چې یو حالت چې باغی کې وصیت بدلول شي بدلی دي شي چې څوک کېږي د وصیت کولو نه بیا د هغه خوخه ده وصیت دی ولیکي یعنی دا هغه وصیت کوونکی غلط وصیت کبي ولیکي نو دا هم د لیکلو والا طرفداري ده یعنی د یری یا لیکي یا چې وصیت کوونکی د ګناه وصیت وکړي مطلب زما بچو له هیڅ مور کړی یا هر څه چې دی خیراتي ور کړی نو دا ګناه ده څوک داسې نشي کولی د دې آیت مطلب دا دی چې چاته دا یره وی چې دا وصیت کول ولا غلط وصیت کوي یا بس غلطي وکړي نو لیکلو والا لپاره دی چې کور والو ته وایي چې تاسو مشرانو دا وصیت کړی دی دا غلط طریقه ده تاسو یو بلکې اصلاح وکړئ یعنی د اغي چې دې ته هم څه ګناه ملو نشي فلا اسم علیه اوس چې لیکلو والا وصیت بدل کو نو په دې څه ګناه نشته ځکه چې د انصاف معاملې وکړه خپل کار یو کوونه وصیت بدل کنه کې انصاف والا کار وکړه اور حدیث مفهوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعض خلک ټول عمر عبادت کې تیر کړي مګر غلط وصیت کولو پوجا هغه جهنمی شي او بعض خلک او یا کالا په بده کې دنه کې تیر کړي بده کوي مګر وصیت عادل انصاف سره په کولو کې هغه جنتیان شي نو دلته پته لګي چې وصیت کول ضروری دي یعنی خیال ساتل چې ظلم زیاتې پکې ونشي ان الله غفور رحیم بشک الله
هغه ذات چې دی هغه معاف کوي، رحم به هم کوي، وصیت بدلولو والو.